پیل کوم د ستر او متعال څښتن په پاک او سپېڅلي نامه پر دریځ باندې ناست زموږ ګران قدر قبایلي مشر د نن غونډې صدر حاجي نصیر احمد باچا خان صاحب په ده په څنګ کې ناست زموږ ښه لیکوال سپین ږیری شخصیت دروند شخصیت حاجي رحمت الله رحمت صاحب غفران صاحب نور ملګري چې زما نومونه نه وي زده بخښنه غواړم دا زموږ ملګری غویر صاحب چې زما د تخلص سره ګډ تخلص دی ټچ دی زه نه پوهېږم صدارت د حاجي رحمت الله رحمت صاحب په صدارت کې او د پنډال په زړه کې راغونډو ټولو ملګرو په اجازه خدای دې وکړي چې د ملګرو وخت نه کمه ضایع یو دای سیمې سره راغونډ کړي چې په هغه باندې د دې غونډې د موضوع سره ونوځو یوې خوا او بلې خوا ته سمیع الله غفران او نن یې ویسل فریکونسي برېښنایي فریکونسي به ورته ووایو تر ټولو وړاندې خو د کور ودانۍ وایي چې موږ ته دا زمینه مساعده کړه چې موږ یو له بله سره ولیدل یو له بله سره اورو او د نیکه مرغه په پښتو سره ګایېږو په پښتو سره اورو پښتو سره خلاصو چې دی په کم غربت کې نن یې ویسل شبکه چلوي یعنې چې د څه د عایدو هېڅ بندوبست نه وي هېڅ عاید نه وي ویې خواته عاید نه وي هغه هلک راولاړېږي له کوټې څخه بیا تر کندهاره پورې سفرونه کوي د 3 کالو په جریان کې 14 یعنې میاشتو مرکه 14 میاشتو کې 14 مرکې چې اوله مرکه له عبدالعلي اقرار سره ادبي مرکه وي چې د چمن ډېر ښه شاعر دی په اورېدو ارزي او 2 مرکه د راز محمد مستري سره وي چې په څېره یې زه نه پېژنم البته دی به ډېر تنزیه شخصیت دی ډېر ښه ویښ سړی دی خدای دې راولي هر کله نو موږ نن راځو دې خبره خو هم 10 منټه ده چې ادب او رسنۍ څه روابط سره لري له کوم وخت روابط سره لري د رسنیو سره خو د سیاسیانو خلکو خپل کار دی د علماو خلکو خپل کار دی د ادیبانو خلکو خپل کار دی موږ دا روښانه کوو چې ادب او رسنۍ څونه رابطه سره لري په عام ډول باندې ژورنالیزم او ادبیات ډېر نږدې اړیکې سره لري که داسې ووایو چې ګر سره تړلي دي هم به دا خبره پر حقیقت باندې ولاړه وي د ادبیاتو یو تعریف دا هم دی چې لیکوالانو کړی دی چې ادبیات یو ژبنی هنر دی او ژورنالیزم یو ژبنی مسلک دی که چیرې دا پوښتنه وشي چې د هنر او د مسلک ترمنځ توپیر څه دی نو موږ دا ویلی شو چې هنرمند هنر پر کار اچوي رباب جوړوي یو مسلکي بیا د رباب پر ځنګنو ږدي نغمې کې غږوي د رباب جوړولو والا هنرمند دی د رباب غږولو والا چې دی دا مسلکي دی یو هنرمند خپل هنر پر کار اچوي هغه تبلیغ جوړوي تبلیغ جوړوي رامنځته کوي خپل هنر او تبلیغ غږېدو والا بیا مسلکي دی دا بیا هنرمند نسو ورته ویلی دې ته مسلکي ویلی شو نو که دا خبره موږ لازمي وګڼو چې ادبیات یو ژبنی هنر دی او ژورنالیزم یو ژبنی مسلک دی
نو بیا دا ویلی سو چې ژورنالیزم د ژوند د نورو خواو تر څنګ ډېر زیات د ادبیاتو په خدمت کې دي هم دا ژورنالیستیکي وسیلې دي چې د ادب د پوه او علماو پیغامونه تر ولسه رسوي که ژورنالیزم یوه ښه وسیله ده د دې وسیلې د ادب دپاره د ادب د پرمخ وړلو دپاره ډېرې ښې وسیلې دي خو دا به هم موږ د یاده نه غورځوو چې ادبیات بیا د ژورنالیستیکو وسیلو دپاره یو ډېر ښه مواد دي خو یو بل دپاره لازم او ملزوم دي که ادبیات له ژورنالیستیکي نظامه څه وباسي ژورنالیستیکي نظام به فقط یو ډانچه پاتې شي که په هغه کې سیاسي خپرونې خپرېږي ډېری خلک به کرکه په دې ځین کوي چې په هغه کې به ځانګړتیاوې یو د مخصوصه پارټۍ خبرې وپکښې د ادبیاتو څخه خلک په دې کرکه نه کوي چې ادبیات د ټول ټولنې دپاره د ټولو ژبو دپاره یکسا مفید دي او عامه ذهنیت په روښانه کوي رسنۍ دومره اغېزمنې دي چې د یو ولس د ادبیاتو په وده کې ځلانده رول لري رسنۍ د دې سبب ګرځي چې د یوې ژبې یوه ادبي دوره له بلې ادبي دورې بېله کړي موږ په خپله ټولنه کې د رسنیو دا جوت تاثیر وینو نو عیان ته بیان نشته راځو د رسنیو وسیلو ته چې رسنۍ څه وسیلې لري له کومه وخت د ادب سره دا تړاو لري در ټولو وړاندې ویل کېږي لیکوالان لیکي ادیبان لیکي چې در ټولو وړاندې چې په زمانه کې و قاصدي رسنۍ وي قاصدي رسنۍ داسې ویل کېدله چې یو بادشاه یا دا وخت حاکم یا دا وخت یو عالم به ده ته مکتوب ور ولیکي ور به یې کوي ځای به ور وګنډي دی به یا پر آسو یا پر پښو کلی به دغه خو د ادب سره تړاو دا ولو چې د هر وخت خط ته یې وګورئ د هر وخت مکتوب ته یې وګورئ د ټولو وړاندې به احترامات پکښې اداب پکښې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زما ګرانه وروره ستا په ډېر اجازه بیا د بېدماغ پلانۍ په ټولو خطو کې که ته یې وګورې د ټولو د مخه به ادبیات پکې لیکلي وي بعد کې به خپله خبره ورښکاره کوي د ټولو وروسته به بیا د ژوند هیله دعایې ورته کوي ستا د نیک ژوند په هیله و ستا پلانۍ و ستا دا د هغه وخته د قاصدي رسنۍ څه چې اوس یې موږ یوه ښه بېلګه زموږ ډاکخانه ښوولی شو چې اوس هم دا رقم موجود دی یعنې دا د زرو کلو څخه دمخه دا واقعه وه چې بیا ساینس څه مخته ولاړې ټکنالوژي مخته ولاړې بیا د دې بعد چاپي رسنۍ رامنځته کوي په چاپي رسنۍ بیا د قاصدي رسنۍ څه تیزي په دې ولې چې د هر چا لاس ته رسېدل د هر چا لاسرسی ورته کېدی یعنې له مجلو سره ونیسې له ورځپاڼو سره ونیسې موږ پر عموم بالعموم خبره کوو یوې ژبې ته خبره نه کوو دا د دنیا د نړیوالې رسنۍ خبره ده پر نړیواله کچه باندې بیا د چاپي رسنیو د ادب سره تړاو یعنې که د ټولې دنیا چاپي رسنۍ سره یو ځای کې غوښنه برخه به د ادب خامخا یوه سبب په دې موږ یوه ښه بېلګه زموږ د چمن د پړاو د مجلې ښوولی شو یوه بېلګه یې د اکیډمۍ د لیکنې مجلې ښوولی شو د پښین د حسنا مجلې ښوولی شو د کوټې د لمبې مجلې ښوولی شو نور هغه خو پښتو ژبه و آیډیل خصوصي ښوونځی ستاسې د ماشومانو د روزنې او ښوونې تر ټولو غوره مرکز ادرس فیض محمد سړک چانسپورټ څیرمه چمن